امریکا په زیات شمیر پخواني کمانډو ځواکونه له هیواد څخه بهر امریکا ته غواړي. دا چې کمانډو ځواکونه ولې امریکا ته غوښتل سوي، امریکا څه پلان لري، طالبانو یې په غبرګون کې څه ویلي، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. د امریکا قانون جوړونکي وایي په افغانستان کې بند پاتې 100,000 کمانډویان باید وایستل سي. یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو د بایدن له ادارې غوښتي چې په افغانستان کې بند پاتې 100,000 کمانډویان له هیواد وباسي. فاکس نیوز راپور ورکړی چې د اګست تر 15مې او د جمهوریت تر پرځېدو وروسته شاوخوا 100,000 پخواني افغان کمانډویان په افغانستان کې ګیر پاتې دي. د دې رسنۍ د راپور پر بنسټ د امریکا د جرګې دغو استازو د بایدن پر ادارې نیوکې کړي چې د تخلیې په عملیاتو کې هغه کسان امریکا ته انتقال کړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې هیڅ ډول همکاري نه وه کړې. دوی دغه راز ویلي چې د بایدن اداره لا هم د افغان همکارانو یعنې کمانډویانو د ایستلو په تړاو کوم پروګرام نه لري. افغانستان کې د نظام پرځېدو وروسته په زرګونه افغان پوځیان په کور کېناستل او یو شمیر نور یې د طالبانو د صحرایي محکمو ښکار سول. امریکا که څه هم ګڼ شمیر افغان نظامیان له هیواده وایستل، خو لا هم په افغانستان کې په زرګونه پوځیان په بد وضعیت کې پاتې دي. څه موده مخکې انس حقاني بهر ته تلونکو نظامي پوځیانو ته ویلي وه چې همدلته هیواد کې پاتې سي. عمومي عفسه وې ده، په ګډه به هیواد جوړ کړو، خو د هغه خلاف صحرایي محکمو زیات شمیر پوځیان له منځه یوړل. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.